دا د هلمند ناوه ولسوالي ده چیرې چې د اختري جام تر عنوان لاندې د ټی بال کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. د ناوې ولسوالۍ د کرکټ امیر سکون راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل په دې سیالیو کې د ناوې برسیره له مرکز او بېلابېلو ولسوالیو څخه لوبډلو برخه اخیستې وه. د ده په خبره دا سیالۍ د اختر په 2مه ورځ د 15 لوبډلو ترمنځ په 12 ورځه بڼه پیل سوي وې چې نن پیلو به د ناوې او مرجې ولسوالۍ استقلال اتلان لوبډلو ترمنځ ترسره سوه چې د دې سیالیو اتلولي د مرجې ولسوالۍ لوبډلې وګټل. دا لوبې په ناوه بارکزایي ولسوالۍ کې ترسره شوې په مرکز کې د 15 لوبډلو تر مابانځ وې. په 15 لوبډلو کې 8 په کوارټر ته راووته، په 8 کې 4 ډرافټ 4 سیمي فاینل ته راووته، په 4 کې 2 فاینل ته ووته چې هغه یو استقلال اتلان وه، یو شنه ناوه کرکټ کلب و. تقریبا د اختر په 2مه ورځ پیل شوی وې چې نن یې 6مه یا 7مه ورځ تقریبا کېږي. بلخوا بیا لوبغاړو ډېره خوښي وښودل چې دا ډول سیالۍ ورته په لاره اچول کېږي. دوی وویل په دې سیالیو کې له مرکز لښکرګاه ښار څخه هم تکړه لوبغاړو پکښې برخه اخیستې وه چې دوی ورسره ولوبېدل او له مسؤلینو څخه یې غوښتنه وکړه چې راتلونکي دې ورته یو معیاري لوبغاړی جوړ سي تر څو دوی په ښه ډول لوبې پکښې وکړي. دغه اختري جام چې په ناوې کې پیل شوی ډېر ښایسته او ښکلی فینل و او ډېر ښایسته لوبې ترسره شوې. د هلمند ولایت هغه مشهوره پلیران لکه شریف بارکزی او محب الله امراز دا ګرده لوبغاړي باري کاکړ دلته راغلي ښکلې لوبې وکړه او د ناوې لوبغاړي ورسره ولوبېدل. دا د ویاړ ځای دی چې ناوې ولسوالۍ ته غټ غټ لوبغاړي راځي او انشاءالله نور به هم ناوه ولسوالۍ په کرکټ کې پرمختګ کوي. کې زموږ د کرکټ د مسؤلینو څخه په عموم کې د ټوله ورزشکارانو څخه د ورزش د امیرینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې موږ ته بالخصوص لکه د ناوې ولسوالۍ، مرجې ولسوالۍ، داسې نور ولسوالیو کې موږ ته د کرکټ دپاره، فوټبال دپاره، نور ورزشو دپاره ښه میدانونه جوړ کړي ځکه چې موږ داسې معیاري میدان نه لرو. که په ناوې ولسوالۍ کې دی، که په مرجې ولسوالۍ کې دی، موږ په داسې دوړو او خراب چاپېریال کې موږ لوبې کوو. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې داسې مهال د اختري جام په نوم د ټی بال کرکټ سیالۍ پای ته رسېږي چې له دې وړاندې هم په یو شمېر ولسوالیو کې دغه ډول سیالۍ پای ته رسېدلې دي. نصیر احمد فضلي، سکون راډیو.